ملګري وایي چې آنلاین بزنس بغیر د انویسټمنټ نه موږ کولی شو یا نشو کولی. نو بالکل تاسو کولی شئ که تاسو چېرته غواړئ چې تاسو آنلاین بزنس وکړئ بغیر د انویسټمنټ نه. ولې چې موږ په کوم ځای کې انویسټمنټ کوو؟ په انټرنیټ باندې آنلاین چې کوم کاروبار دی په هغې کې 90% چې دي هغه دوکې کېږي زموږ سره د پاکستانیانو سره. نو د هغې د وجې نه خلک احتیاط کوي او ضروري هم دا ده چې موږ محتاطه اوسېږو، احتیاط کوو. ولې انټرنیټ خو داسې شی دی چې که په دې کې څه نه چا پیسې وغواړي ته هغه رانیولی بیا هم نشي. نو فزیکل کوم چې تا د مخامخ وي تاسو سره لاس لګولی شي هلته خو هر څه کیدی شي، خو په نیټ په دنیا کې په ډیجیټل چې دا یو جدا دنیا ده په دې کې دا ممکن نه ده. نو د هغې طریقه کار څه دی؟ آیا بیا خلک ولې دومره پیسې لګوي او په دې کې بزنس کوي چې په دې کې دومره فراډ دی؟ نو د هغې د فراډ نه بچ کېدو لپاره مخکې د هغې ایپس چې کوم ایپ باندې کوم ویب سایټ یا کوم ایپس وي په هغې کې تاسو انویسټمنټ کوئ د هغې به پهله معلومات حاصل کړئ چې آیا دا ریل دی که فیک دی، دا څومره خلک استعمالوي، د کوم وخت نه استعمالوي. د هغې نه پس تاسو په هغې کې انویسټمنټ کولی شئ. خو که چېرې تاسو بیا هم وایئ چې موږ بغیر انویسټمنټ نه څه کار وکړو، نو بغیر انویسټمنټ نه تاسو که مارکیټ پلیس دی د فیسبوک په هغې کې تاسو هم کار کولی شئ. تاسو که اولکس دی په هغې کې هم تاسو کار کولی شئ. په پاکستان کې دراز دی د هغې باندې هم تاسو کار کولی شئ چې په هغې کې تاسو ته یوې روپۍ انویسټمنټ هم ضرورت نشته دی. او که تاسو چېرته په دې باندې کار زده کړئ فیسبوک مارکیټ پلیس باندې، اولکس باندې، دراز باندې، نو تاسو په انټرنیشنل مارکیټ کې قدم کېښودلی شئ او د انټرنیشنل مارکیټ نه تاسو ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کولی شئ. خو د هغې لپاره ضروري دا ده چې تاسو په پاکستان کې د ټولو نه مخکې په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې، په اولکس باندې او په دراز باندې کار وکړئ. که تاسو دلته بغیر انویسټمنټ نه کار زده کوئ نو تاسو په انټرنیشنل مارکیټ کې په انویسټمنټ سره هم کار کولی شئ او تاسو څه قسم خوف او خطر به نه وي. که ویډیو ښه لګېدلي ضرور لایک او سبسکرایب کړئ. والسلام.